بریا مو مبارک شه. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پاکستان لوبډلې ته په لومړۍ لوبه کې ستره ماته ورکړه. واقعا افغان ځوانانو په نن سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړه چې د پاکستان 19 کلنې لوبډلې ته په 100 منډو په توپیر ستره ماته ورکړله. په دغه سیالۍ کې د پاکستان 19 کلنې لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ چې پخپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې بیا په نن سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړله چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې جوړې کړې. په نن سیالۍ کې افغان ځوانانو ډېره زبردسته بهترینه توپونه هم ترسره کړله. په خاصه توګه فیصل خان ډېره زبردسته لوبه وکړله چې په 113 توپونو باندې 123 منډې جوړې کړلې. او داسې مجیب خان هم ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله، هغه 54 منډې جوړې کړلې. خو نن یې د پاکستان لوبډلې ته ډېره شرموونکې ماتې ورکړله. افغان لوبډلې په درې اړخیزه په لومړۍ لوبه کې پاکستان لوبډلې ته په 100 منډو په توپیر ماته ورکړه.